د زندانیانو لپاره د زده کړو زمینې برابرولو په موخه د میدان وردګ ولایت کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري د ولایت مرکزي زندان اتیا زندانیانو ته په 2 موټر سایکل جوړول او تعمیراتي برېښنا برخو کې د حرفوي زده کړو ټولګي پیل شول. نننۍ برنامه د کار امور اجتماعي قدرمن ریاست او د زندانونو چارو د تنظیم امریت په ګډ تفاهم باندې د زندانیانو لپاره 2 صنفونه یا 2 حرفې چې په هر صنف کې له موږ سره تقریبا تر 40 پورې شاګردان دي او دا برنامه د موږ شپږ میاشتنۍ ده چې یو تعمیراتي برق ده او بل موټر سایکل جوړونه ده. موږ همدا ده چې تر څو موږ وغواړو چې د خلکو دپاره یوه اشغالزایي او یوه د کار زمینه مساعده شي. د خلکو دپاره موږ کوشش کوو چې دا کله خلاصېږي د دغو زندانه یو مسلکي انسان په حیث به د خپلې جامې ته خپل کور ته ستون شي تر څو د نورو بیکاریو نه بچ شي او خپله زندګي او خپل کار په مخ بوځي. د دپاره به یو افزار د کار او یو مسلکي انسان او د هغوی دپاره هغه وسایل به موږ ورته آماده کړو. زندانیان زیات خوښ دي وایي په زندان کې د یادو ټولګیو ترڅنګ ورته په بېلابېلو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې. دا خو موږ دپاره ډېره ښه هغه د موقع مساعده شوې ده ځکه چې یو بندي دلته وخت پې تېرېږي که هغه زده کړه وکړو که یې ونه کړو وخت پې تېرېږي خو دغه زده کړې چې کومې برابرېږي دلته یو لکه د موټر سایکل سازۍ مستریتوب هغه او یو لکه د برق دا ډېرې ښې دي ځکه یو بندي که یې دوزه ووځي انشاءالله بیا به دقیقه خواهی وی زندگی وی برای زندانیا همه چی فراهم باشه بسیار خوب است و بازم از امارات تشکر میکنیم به دلیل که برای زندانیا زمینه را مساعد کرده که درس میخوانند و زمینه کار برایشان مساعد کرده که اینا زمان از اینجا که براین بتونن برای خانواده و برای فامیل خود یک کار زمینه را مساعد کنند. پیشرفت برای هر انسان بسیار خوب است و ما از امارات توقع داریم که بیشتر شود مثلا بخش تکنیک بخش موتر بخش های مختلف دیگه. د میدان وردګ ولایت مرکزی زندان مسئولین وایي تل کوښښ کوي د زندانیانو لپاره په بېلابېلو برخو کې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړي.